السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت په خیر ستاسو پام راوړم د ژوندون د دې ساعت وروستیو خبرونو ته. کابل کې د قطر سفیر د ریاست الوزرا د دفتر له عمومي رئیس ملا عبدالواسع سره لیدنه کې ویلي هیواد یې هڅه کوي څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته شوو ستونزو ته مناسب حل لار پیدا کړي. ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د لیدنه کې د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکې تاریخي بللي او زیاته کړې ده چې د خپل ماموریت پر مهال به د اړیکو د لا پراختیا لپاره کار وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې افغانستان کې له رامنځته شوي امنیت څخه په استفادې هڅه کوي څو په بېلابېلو برخو کې له دغه هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ورته مهال د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ملا عبدالواسع افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د قطر عملي شوې پروژې ګټورې بللي او د همکاریو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده. د دفاع وزیر او د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون مسؤل مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د یاد کمیسیون غونډه کې د مرکزي زون امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د اسلامي امارت مشرتابه د فرامینو پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. د یاد کمیسیون د خبرپاڼې له مخې دغه غونډه کې چې د مرکزي زون د امنیتي او تصفیوي کمیسیون له غړو سره شوې مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیوادوالو د امنیت تامین د اسلامي امارت اساسي دنده بللې ده. د سرچینې په وینا ښاغلي مجاهد د مرکزي زون د امنیتي مسؤلینو ستونزې واورېدې او دغه راز مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې د خلکو ستونزو د ژر حل، امنیتي همغږۍ لا پیاوړتیا، د جرمونو مخنیوي او اغیزناکو خدمتونو وړاندې کولو لپاره عملي او چټک اقدامات وکړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د هیواد په 23 ولایتونو کې د باران ورېدو، تالندې او برېښنا او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي نن په نورستان، کونړ، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، تخار، کندوز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، دایکنډي او بامیان ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو احتمال شته دی. د کندوز امنیه قومندانۍ وایي چې امنیتي ځواکونو تیره ورځ د دغه ولایت په چهاردره ولسوالۍ کې د یو کس د قتل په تور 4 کسان نیولي دي. د یادې قومندانۍ د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ شخړه شوې وه چې په پایله کې یو کس د چاقو په وسیله وژل شوی و. د سرچینې په وینا د دغه قتل په تور نیول شوي کسان به تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. او دا هم بهرنی خبر، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړې که د دغه هیواد مشرتابه ژر اقدام ونه کړي له جدي پایلو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړې د ایران لپاره وخت تیریږي، غوره ده چې په چټکۍ ګام پورته کړي که نه هیڅ به ترې پاتې نشي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقایي ویلي د امریکا او اسرائیلو پوځي اقداماتو هیله بښونکي ډیپلوماټیک بهیرونه له منځه وړي او د انرژۍ په مهمو لارو کې ناامني زیاته کړې ده. قدرمنو لیدونکو دا د ژوندون د دې ساعت وروستي خبرونه. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.